سلامونه ملګرو، اول تاسو ما سره دغه ویډیو ګورئ. ښه ملګرو، څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته او وایرل ویډیو جوړه کړو، هغه هم د یوټیوب یا د ټیک ټاک یا د فیسبوک لپاره چې نظم یا سندره پرې ثبت کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه هم ویډیو راسره تر پایه وګورئ او همدارنګه زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ یې سره کېکاږئ. راځئ د ویډیو په طرف. د هغې لپاره به تاسو راشئ دغه ایوي پلیئر په نوم کوم اپلیکیشن چې دی دا به ما په ټلیګرام چینل کې تاسو ته اچولی، دغه به دغه ځینه ډاونلوډ کړئ یعنې انسټال به یې کړئ. ځکه دغه که چېرته تاسو پلی سټور یا د کروم براوزر نه یا بل ځای نه تاسو انسټال کړئ، هغه به چې دی چې کله تاسو ویډیو جوړه کړئ نو په هغې کې به تاسو ته په هغه ویډیو کې د دې اپلیکیشن خپله لوګو ښکاري او همدارنګه په ځینې وخت په ډاونلوډولو کې هم تاسو سره مشکل پیدا کېږي او همدارنګه ځینې ویزې لرې په دغه کې تاسو نشئ استعمالولی، لکه په هغه ټمپلیټ کې یعنې تاسو خپل نوم نشئ لیکئ. نو اوس راځم په دغه ویډیو کې درته د دې کومه ویډیو چې ما ته وښوده د دې ټوله طریقه درته ښیم. نو رابشئ اول به همدغه اپلیکیشن را خلاص کړئ. چې کله مو اپلیکیشن را خلاص کړئ، د اپلیکیشن خلاصولو نه وروسته به تاسو راشئ دغه پاس دغه نشان چې کوم دی په دې باندې به کلیک کړئ. په دې مو چې کله کلیک کړه دلته خو زیات ما اډ کړي دي، خو تاسو به راشئ دغه لوډ پروفایل چې لیکلی په دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې مو چې کله کلیک کړه دلته به راشئ بیا دغه درې کرښې چې کومې دي دې خوا بیا به کلیک کوئ. دلته د لاندې موبایل نشان ګورئ په دې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کوم کوم ټمپلیټ چې ما به تاسو ته په ټلیګرام چینل کې اچولی هغه په واتساپ چینل کې نه اچول کېږي، نو په ټلیګرام چینل به ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړ نو رابشئ د سرچ ته به بیا راشئ. په دې سرچ کې به ورته ولیکئ په انګلیسي VISU، یعنې چې دا د څلور تورې مو سرچ کړه، بیا دغسې ریفریش ورکئ. سرچ چې کوئ چې سرچ مو کړه نو دلته ګورئ ستاسو سره چې دی هغه کوم ټمپلیټ چې دی هغه به اوس راشي. دغلته ګورئ زموږ سره راغله، خو هغه کوم ټمپلیټ چې کوم دی ویزیلر 450 یعنې هغه ویزیلر زموږ سره نه دی راغلی. نو زه راځم دلته یو پیره بیا کوشش کوم، همدغه بیا VISU دا بیا سرچ کوم. چې کله مې سرچ کړه دلته اوس ګوره زموږ سره چې دی همغه ویزیلر یې راځي د لږ لوډینګ نه پاسه. دلته ګورئ ملګرو، دلته لږ انتظار زه ورته کوم تر څو هغه ویزیلر راشي. دغه ګورئ زما سره ټولې ویزیلر یعنې اوس ټولې بشپړ ټولې راغلې. نو اوس به راشم همغه ویزیلر 450 په نوم چې کوم دی دغه په دې باندې به کلیک کوم، دا به دلته زما سره اډ شي. دلته اگر که دغه هغه غټ ښکاري او نور عکس نه ښکاري، خو دا چې کله موږ ټول عکسونه پکې ولګو او بیا موږ دا ډاونلوډ کړو که نه، رابشئ اول په دې باندې کلیک کوئ. بیا به راشئ دلته دغه اخرینی ګورئ په دې باندې به کلیک کوئ. دغه که تشه خانۍ تاسو په همغې باندې کلیک کوئ نو ستاسو سره به دلته اډ شي. دلته ګورئ لوګو هم د بل چا لګېدلی، دلته نوم هم د بل چا لګېدلی دی. نو اوس به موږ دې کې ایډیټینګ کوو. رابشئ په دا پنسل آیکن باندې به کلیک کوئ. دا به بیا داسې لاندې خواته سکرول کوئ، دغه څلورم کمپوزیشن دغه څلورم تصویر والا دغه ځای ته به راشئ. د دې نه لاندې دغه ایمیج چې کوم درته ښکاري په دې به کلیک کوئ. دلته به بیا راشئ په ایمیج باندې کلیک کوئ او دلته به بیا راشئ په دغه ایمیج باندې کلیک کوئ او دلته به راشئ لاندې به دغه پیک ایمیج په دې باندې کلیک کوئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو نو دلته به ستاسو سره دغه شانتې یو انټرفیس راشي. په دغه ځای کې به تاسو یو پکسلاپ کې عکس جوړ کړی وي چې هغې طریقه ما په مخکې بله ویډیو کې ښودلې وه چې څنګه د واتساپ لپاره په ایوي پلیئر کې ټرینډینګ ویډیو جوړولی شو، یعنې د واتساپ میسج په رقم. نو همغې کې ټوله طریقه ما تاسو ته ښودلې وه. نو زه راځم دلته یو دانه د خپل خوښې تصویر راخلم. چې کله مو تصویر راواخیست هغې نه بعد به اوس تاسو راشئ په دغه پاس بیک نشان ګورئ په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کوئ اوس به دلته راشئ تاسو لاندې دغه ټیکس نشان چې کوم درته ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ. دلته مو چې کله کلیک کړئ دلته په دا دویم نمبر آپشن باندې کلیک کړئ. چې کله په دویم نمبر آپشن باندې کلیک کړئ دلته به په دغه MS ایډیټینګ چې کوم لیکلی په همدې باندې کلیک کړئ او بیا به دلته راشئ لاندې به دغه انټرفیس تاسو سره شو شي په دې باندې به کلیک کړئ او دغه به چې دی دا نوم به ډیلیټ کړئ او دلته به خپل نوم ولیکئ. هر څه چې تاسو لیکئ زه صرف داسې لیکم چې عمرجان بس. نو بیا به راشئ په دغه ایکن باندې به کلیک کوئ او دلته به بیا راشئ په دا بیک نشان باندې به کلیک کوئ. دلته اوس به موږ غواړو په دغه ځای کې خپله لوګو ولګو. نو د لوګو لګولو لپاره به دغه اخري خوا نه دویم نمبر کوم آپشن چې دی په همدې باندې به کلیک کوئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ بیا به راشئ په دغه آپشن باندې به کلیک کوئ. چې کله په دې آپشن باندې کلیک کړئ بیا پیک ایمیج باندې کلیک کړئ. چې کله په پیک ایمیج باندې کلیک کړئ دغلته به راشئ تاسو عکسونو به راخلئ او په دغه ځای کې به تاسو یو خپل عکس راواخلئ. مثلا زه پکسلاپ ته راځم او دغه لوګو ورته اډ کوم، همدې لوګو ورته کلیک کوم. دلته ګوره زموږ سره به همغه لوګو اډ شي. نو دلته زموږ ایډیټینګ خلاص شو. اگر که دلته دا داسې یوټیوب سایز کې نه ښکاري، خو دا چې دی چې کله تاسو ویډیو سیف کوئ نو تاسو ته همغه یوټیوب سایز کې ښکاري، لکه هغه اوږده سایز کې تاسو ته ښکاري، خو دغلته چې دی دا اوږده سایز کې نه ښکاري. نو اوس مونږ دې کې ټول ایډیټینګ خلاص شو. د نظم راوړلو لپاره چې کوم نظم موږ پرې ولګو هغې لپاره به راشئ په دغه نشان باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ په لیبراري باندې به کلیک کړئ. چې کله په لیبراري باندې کلیک کړئ دلته به تاسو راشئ تاسو سره به دلته ټولې موزیک راشي. نو تاسو به د خپلې خوښې یو موزیک راواخلئ او همغه موزیک به پرې ولګوئ. مثلا زه دا غواړم نو چې کله مو
موزیک ورته انتخاب کو بیا ورشه په همدې 3 ډاټ باندې کلیک کوئ بیا ورشه په ویزیلر باندې کلیک کوئ نو ستاسو سره به هغه موزیک چې دی په دې باندې ولګېږي. اوس به د ثبت کولو لپاره په دغه غشي باندې کلیک کوئ چې کله په غشي باندې کلیک کوئ دغه ځای کې به خپل دغه ویډیو دغه نوم به ډیلیټ کوئ خپل د خوښې یو نوم به ورته ولیکئ هر څه نوم چې تاسو لیکئ خو زه مثلا عمرجان صرف ورته لیکم یا عمر ورته لیکم او نو ټول سیټینګونه چې دي هغه ټول صحیح دي. آخري دغه دی دغه ځای ته به تاسو راشئ په دې ځای کې تاسو ته وایي چې تاسو څو ثانیې ویډیو جوړول غواړئ نو مثلا یا څو منټه جوړول غواړئ اول به تاسو دلته منټ سلیکټ کوئ دغه غټ ګورئ دلته تاسو به منټ سلیکټ کوئ منټ نه پاس به چې دی تاسو دغه ځای کې بیا تاسو دا شانتې انټرفیس راځي دلته به تاسو سیکنډ سلیکټ کوئ مثلا زه غواړم 10 سیکنډه یا زه غواړم 10 سیکنډه دغسې نور اول به تاسو منټ هغه کې یعنې 1 منټ او 10 سیکنډه یا 1 منټ او 10 ثانیې دغسې تاسو څومره ویډیو جوړول غواړئ همغه به ورته سلیکټ کړئ بیا په ټیک مار علامه کلیک کوئ بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ نو ستاسو سره به ډایرکټلي دا چې دی روان شي یعنې ثبتول یعنې ستاسو سره به ګالري ته ښکته شي. ښه ملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل ټیچ عمر سکل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ د سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نور په الله سپارم د خدای په امان.